چیرته ځای ما ټول دوکانونو کې حجرو کې بازارو کې موټرو کې ځان سره خبر کوي. الحمدلله لکه څنګه چې نن تاسو وینئ چې د تڼۍ ولسوالۍ کې د تڼۍ ژڼیو په نوم ورزشي میله ده چې دغه میله د خوست اولمپیک امریت د تڼۍ ولسوالۍ ښاروالۍ د تڼۍ ولسوالۍ ځوانانو مشرانو سرمایدارو خلکو لخوا لاره چول شوې وه چې دې نه موخه دا وه چې د ځوانانو یوځای کول. معنی به کماند شاگردان چرین ته داخلي شل مټه کې وډازو بخار شپږ مټه کوي تاسو نو سایو می دیکا دبل کته سر نه ولي کته عادت عالی ای وا د تڼۍ ژڼې په نوم دلته موږ دایر کړی دی د تڼۍ ژڼې په همکارۍ د درګي ولسوالۍ د ښاروال په همکارۍ عموم کې ټولو تڼۍ تجارانو په همکارۍ دلته نن ورځ موږ دایر کړی ده. دې کې اکثریت محلي لوبې دا لوبې چې پخوا ډېر ارزښتناکې وې زموږ د مشرانو لوبې وې او ډېر ارزښت یې ورکاوه. دودیزې لوبې د افغانستان دي. نو نن سبا هم تربیت بدني او اولمپیک عمومي ریاست دغه ته ډېر اولویت ورکړی دی. هر څه نه د هغې جملې اس نیزه‌بازي ده، موټر سایکل ځغلونه ده، چارمغ ګټل دي یعنې مټک، خسای دی، کبډي ده او تیږه اچونه ده. ماشاءالله سیفو کمانډو څومره سخته یې کیچیني ولیده څومره کمالي خپل افغاني ولیده دا یې ملیک او ډېر دی دا زما ویري ګوډ صحیح کامیابه شوه. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره